اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې زمونږ څومره خواږه اوریدونکي دي د صحت او د عافیت په جامه باندې به پټ وي. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې زموږ خالق او مالک دی، او بیا په کروڑهاو درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او دا غینه پس دعا ده چې الله رب العزت دی زموږ چې څومره اوریدونکي دي په دنیا کې څومره مسلمانان دي، الله رب العزت دی د هغوی ټول مشکلات آسان کی، پریشانی دی ولا الله رب العزت په خوشحالو بدل کی، او د زړه څومره مجایز مرادونه چې دي الله رب العزت دی ستاسو زمونږه د ټول مسلمانانو جایز مرادونه پوره کی. دوستانو نننی عمل چې کوم دی دا ډیر ښایسته عمل دی، ډیر بهترین عمل دی. د ورځې صرف څلور کلمات دي، څلور واړه کلمات دي چې هغه که چېرته مونږه د خپل ژوند حصه جوړه کړه نو زمونږ زندگی به بدل شي. او دا وینا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره پاورفل کلمات دي چې دا چرته مونږه د خپل روټین حصہ جوړه کړله، د زندګۍ حصہ هم جوړه کړله، لکه څنګه چې مونږ عام طور باندې مونځ کوو، اودس کوو، روژې نیسو یا نور اعمال کوو یا د دنیا کاروبار کوو، دا مونږ د خپل ژوند حصہ کړه چې مونږ به دا خامخا کوو. نو که چاته د رزق مسله وي، که چاته د کاروبار مسله وي، کاروبار یې نه وي یا یې کاروبار نه چلیږي، یا د کومو خویندو ورونو د رشتو مسله وي، کور کې د چا بې اتفاقي وي، داسې د جنکو رشتو بندي شي، رشتې پسې نه راځي، یا داسې تاسو چې وګورئ چې د چا څه قسمه مسله وي، د محبت مسله وي. اکثر کسان ماته په دې کې رابطه وکړي چې خارج صاحب د مالی وظیفه راکړه، نو زه ورته وایم دا کوم وظایف چې ما درکړي دي دا ستاسو د نیت پورې خبره ده چې په کوم نیت تاسو کوئ، الله رب العزت بس تاسو هغه مسله حل کوي. نو ان شاء الله العزیز که چېرته تاسو دا څلور کلمات چې کوم دي دا د ژوند حصه جوړه کړه نو دا زه بالکل تاسو په ګارنټۍ او په یقین سره ویلی شم چې الله رب العزت بس تاسو هر مشکل آسان کوي، او کیدای شي د نورو وظایفو هم تاسو ته چې کوم سخت وظایف او ډیر زیات ټایم تاسو نه اخلي هغه د دې ځای ونیسي او دا د هغې نه تاسو خلاصې وشي چې صرف دا وایي الله رب العزت به هغه ټول حاجتونه پوره کوي. په هغې کې د ټولو نه اول کلمه چې کوم ده هغه استغفر الله ده. روزانه سل ځل که چېرته تاسو او موږ ټول سل ځل استغفر الله ووایو نو حضور علیه الصلاة والسلام به هم روزانه د 70 د 80 نه والا تر 100 ځل پورې به حضور کریم صلی الله علیه وسلم استغفار وي. او حدیث شریف کې راځي چې څوک په ځان باندې استغفار لازم کی نو الله رب العزت به د هر پریشانی نه هر تکلیف نه دل نجات ورکی، او د غیب نه به ولا الله رب العزت د رزق بندوبست وکي. او قرآن عظیم شان کې د استغفار بدله کې یو پورا آیات دی چې الله رب العزت فرمایي چې کم بنده زمانه استغفار غواړي نو هغه له به زه د دې په بدله کې 15 انعامات ورکوم. په هغې کې مال دی، په هغې کې اولاد دی، په هغې کې فصل دی، داسې ډېر څیزونه دي. او دویمه کلمه چې دا لا حول ولا قوة الا بالله، دا چې روزانه سل ځل څوک وایي نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د جنت د خزانو نه دا هم یو خزانه ده، هغه خزانو نه لا حول ولا قوة الا بالله چې کوم دی نو دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او حدیث شریف کې راځي چې څوک لا حول ولا قوة الا بالله دا وایي نو د دنیا او یا مصیبتونه بعد د دنه الله رب العزت دفع کی، مصیبتونه به ته نه رسی. او د لا حول ولا قوة الا بالله مبارکی یو ډیر ناشنا حدیث دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د یو کم سل
بیمارو علاج دی او بدی کې د ټولو نه وړه بیماری چې دا هغه غم دی پریشانی دا ټینشن دی ډپریشن دی انزایټي دا لکه نن سبا چې موږ وګوري که نه نو کاروبارونه خراب دي یا نور څه پریشانیانې دي څوک په مسافرۍ کې دي اکثر مسافر ورونو ته به ما چې داسې مسافرۍ کې اکثر خلک په ټینشن کې پیسې نه میلاویږي یو خو په سفر کې شي د بچو او د خپلو خپلوانو نه لرې وي نو لا حول ولا قوة الا بالله دا چې سل ځل دا ورسره وایي دا درېمه کلمه ده څلور کلماتو کې درېم نمبر دا ده دویم نمبر نو دا حضور اسلام فرمایي د یو کم سل بیمارو دپاره دا علاج دی او دا یې کې چې کومه ټول نه وړوکې بیماري چې کوم د هغه پریشاني ده ډپریشن انزایټي ده او درېم نمبر حسبنا الله ونعم الوکیل 50 ځل د ورځې دا ویل چې کوم دي دا د خپل ژوند حصه جوړه کوي او دا دومره د کمال والا وظیفه ده چې په دې باندې مخکې ما ویډیوګانې کړي دي چې الله رب العزت به دې هر حاجت پوره کوي او تاسو سوچ وکئ چې دې باره کې چې کله ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته اچو نو حضور ابراهیم علیه السلام چې کوم دی په هغه وخت کې حسبنا الله ونعم الوکیل دا وی الله رب العزت ولا د نمرود د اور نه نجات ورکو هغه په ګل گلزار کو نو دا خو مونږ خو ور نه دی عامه مسله ده یا به د چا کاروباري مسله وي یا به د چا د محبت مسله وي یا به چا د اتفاقي کور کې به جنگ جګړې مسله وي نو دې مسلو نه به الله رب العزت خلاص کی نجات بدر کی چې څنګه الله رب العزت هغه ظالم کافر بادشاہ هغه چې نمرود چې کوم دی حضرت ابراهیم علیه السلام په ټال کې کېنه و هغې ته یې څومره وخت لرګي راجمع کړي وو هغه اور یې په ګل ګلزار کړ الله رب العزت برباندې دا وړه مسلې چې کوم دي دا ګل ګلزار کې او اسانې به کړي او څلورم نمبر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دا هم د خپل ژوند حصه جوړه کوي روزانه سل ځل دا وایي نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله څه مشکل وخت راغی دا کلمات به حضور صلوات والسلام ویل دا د خپل ژوند حصه جوړه کوي دا چې کوم دی روټین جوړ کوي اولنې څه شی دی استغفر الله دی دویم چې دی لا حول ولا قوة الا بالله دی استغفر الله سل ځل لا حول ولا قوة الا بالله سل ځل حسبنا الله ونعم الوکیل 50 ځل او یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا سل ځل ان شاء الله العزیز الله رب العزت با تاسو ټول مشکلات چې کوم دي څومره مسائل چې دي چې هغه هر نوع باندې دي اوس امتحان دی یا بهر ملک ته سفر دی یا بیروزګاري ده یا کور کې بې اتفاقي ده یا دشمني ده دا شروع کوي او په دې ټولو کلماتو کې د الله رب العزت حمد و ثنا بیان شوی ده او د هغه نه مدد غوښتی شوی دی الله رب العزت به بالکل زموږ مدد کوي زموږ خالق او مالک دی الله رب العزت دې تاسو زمونږ د ټولو مشکلات آسان کړي او الله دې په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي انشاءالله د نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې اجازت راکوي د لوی الله په امان